زه درته یو خبره کوم یو خبره د فیسبوک په ذریعه باندې چې څومره لین دین خلک کوي زیات تر په دې کې چې کوم دي هغه فراډیان موجود دي او هغه دې حد ته رسېدلي دي هغه فراډیان چې هغوی خپل پیج داسې جوړ کړي وي خپل ویب سایټ یې داسې جوړ کړي وي چې ته هغې ته ورشې ته به وایې چې یار دا خو بالکل ریل دی خو لیکن په حقیقت کې هغه فراډیان وي زمونږ بعضې ملګري داسې پوسټونه مخې له راشي یو کس په پوسټ کړي یاره ما سره فیسبوک پیج دی او دا خرڅوم او ډېره ښه ځان له به یې کپنې نوم هم جوړ کړي لوګو هر څه به یې لګولي یا یوټیوب چینل به راشي یاره زه دا خرڅوم یا یو بل سروس به ورکوي د امازون حوالې سره به سروس ورکوي یا داسې نور په امازون باندې به زه مستقل ویډیو جوړوم زیات تر زمونږ کسان چې کوم دي نوجوانان هغه په دغې کې چې کوم دي د سکیم ښکار شي چې موږ زیات تر نوجوانان د امازون چې کوم ډیلینګز دي هغه د فیسبوک په ذریعه باندې کوي خلکو سره رابطې کوي نو دا یو ډېر رسکي دی خو دې باندې به ځان له خبره کوم اوس چې فلحال خبره کوم هغه د فیسبوک د ډیلینګ په حوالې سره کوم چې زیات تر په دې کې فراډیان ناست دي یو خو هغه کس یې که نه چې هغه ته پیژنې ستا تعلق وي ستا ته پته چې یاره زما د کلي دی یا زمونږ د علاقې دی یا د ښار دی مثال کې طور پر زه اوس په دې پېښور کې پاتې کېږم نو د پېښور چې څومره خلک دي هغه فیسبوک باندې ډیلینګ مینینګ کوي هغه پته لګي چې یار دا د دې ځای دی پېژنګلو خامخا پېژنګلو کې راځي بعضې خلک داسې وي چې هغه د نور ځایونه مړه صفا خبره ته کوم پنجابیان دي او دا پښتانې لوټ کړل پوه شوې د پنجابیانو خو بیا هم چې کوم دی دا ویډیو صرف د هغه کسانو لپاره ریکارډ کوم چې داسې دوکې بیا ونه خوري زمونږ د پښتانه وروڼه د پنجابیانو لوټ کړل دنیا پیسې یې تیوالې د څه په ذریعه د فیسبوک مونټایزیشن په ذریعه د یوټیوب مونټایزیشن په ذریعه هغوی داسې کار کړي چې د یوټیوب یو چینل به هغه به ښه بالکل برابر به کرایټیریا هر څه به مکملي مونټایز به مې هر شیز به بالکل مکملي او په هغې باندې بس انکم شوي د هغې تصویر به یې لګولي او هغه به په فیسبوک باندې سپانسرډ کړي مطلب چې په هغې باندې ایډز لګولي چې هغه هر ځای ته لاړ شي او ایډز د نور د هېڅ ځای نه لګولي خو د پېښور یې لګولي چې د پښتانه ټارګېټ کې خیبر پښتونخوا هغې په دې کې چې کوم دی سرچ کړي نو زمونږ خلک سادهګان خلک دي هغې بس ورته ډایرکټ میسیج وکړي یا السلام علیکم یار زمونږ دا چینل په کار دی او ورته وي بس ټیک ده مونږ بس تاسو دا نمبر چې کوم دی دا مونږ ځان سره په ریکوري جیمیل کې سیو کړو لکه د هغې دغه واردات طریقه ته ګوره چې د جیمیل چې په کوم ریکور کېږي په کوم نمبر باندې نو مونږ به ستا نمبر په هغه ریکوري کې ایډ کړو ته اول مونږ ته هاف پیمنټ راکړه د هغې نه پس به مونږ ستاسو نمبر په ریکوري جیمیل کې سیو کړو او بیا د هغې نه پس چې کوي ته کله مونږ ته فل پیمنټ وکړي نو بیا به ته مونږ فل چینل درکړو زمونږ سادهګان وروڼه هغوی داسې وکړي چې هغې ورته هاف پیمنټ وکړي هغوی خپل نمبر ورته ورولېږي چې دا نمبر پکې ایډ کړه هغې ستا نمبر ایډ کړي هلته په ریکوري جیمیل کې ریکوري جیمیل خو څه هېڅ توک نه لري په دغه کې په یوټیوب کې چې جیمیل ریکوري کې ستا نمبر ورکړه هغه ته له واپس ختمولی شي ولې چې هغه جیمیل خو اصل ایډمن هغه دی هغه چې پکې کوم نمبر وغواړي هغه به کېږي هغه پکې الریډي یو نمبر ایښي هغې پکې ستا نمبر یې میډ کړي نو بس چې کله هاف پیمنټ ورلګي بیا فل بس هغې بیا چې کوم دی تا سره رابطه نه کوي او بل هغوی چې کوم دی داسې تاسو به حیران شئ چې دا نه چې بس یو سکیم یې وکړو یو کس نه پیسې ووالې بس راشه نمبر هر څه بند که نه نمبر به یې هم کولوي میسیج به هم ورته ځي تا سره به خبرې هم کوي چې هغه وبه شي وبه نه شي دغه شان لګیا یي بیا به ته به ورته کالونه کوې کال نه اټینډ کوي بیا به کله کله به یې ستا کال هم اټینډ کړي چې یو کال پورې ته دوباره هغې سره په رابطه کې اوسې که نه به تا سره رابطه کوي دا پکې د پنجابیانو کې دا کار دی چې دا تا نه پیسې یو پې راووایي بیا به سره رابطه هم کوي نو ډېر احتیاط پکار دی کله چې تاسو په فیسبوک باندې ډیلینګ کوئ د مسنجر په ذریعه باندې تاسو چا سره ډیلینګ کوئ نو په هغې کې ډېر زیات احتیاط کوئ دنیا فراډیان موجود دي دنیا او زمونږ دا پښتانه وروڼه یې ټول لوټ کړل د یوټیوب د مونټایز یوټیوب په بهانه باندې د فیسبوک مونټایزیشن په بهانه باندې نو دې کې ډېر زیات احتیاط پکاري یو خدا چې ته یو کس پیژنې نه نو تا هغه سره ډیلینګ څنګه کوې یار ته او هغوی به ته قسم هم وخوري قسم به ته څنګه وخوري یو کس سره چیټ کړی نو هغه ما ته هغه اورو نو هغه ورته وي وایي مړه هغه پنجابي ورته وي وایي زه به د دې دومره کمو پیسو دپاره خپل ایمان خرڅوم لکه زه به تا سره فراډ کوم دوکه به کوم دا دومره کمو پیسو دپاره به وایي زه ځان تباه کوم
دې طریقه سره هغوی ستاسو ذهن سازي کوي. خیال کوئ ګوره د دې نه ځان بچ ساتئ. دا خو څوک پرېږدي نه، قسمونه به ورته وخوري، قرآنونه به ورته وخوري، د هغوی په قسم قرآن څه د هغوی پیسو سره کار دی او غیب به شي. نو ډېر احتیاط کوئ. کله هم چې دغه شان ډیلینګ کوئ نو احتیاط کوئ. پیژنګلو کس نه اخلئ. شته ډېر ښه خلک هم پکې شته، خو د هغه خونه هم مه اخلئ د فیسبوک په ذریعه. د فیسبوک نه ځان مکمل لرې وساتئ. په دې سره چا سره ډیلینګ کوئ مه. ډېر خلک به ووایي چې ته خو اوس په فیسبوک باندې دغه لګیا چې دی چې ښه خلک هم شته او دا ښه خلک پکې شته خو خراب پکې ډېر دي. ښه پکې کم دي او خراب ډېر دي. چې څه سودا کوئ یو خو داسې کوئ چې چېرته افیشل ویب سایټ ته ورځئ. د ګوګل په ذریعه باندې چې کوم ویب سایټ جوړي، چې چا ویب سایټ جوړي که نه هغوی دوکه نه شي کولی. خو دا کوم چې ځان له یو آی ډي جوړه کړي یا یو فیسبوک پیج په ذریعه یا د یو هلک په نوم باندې یا جینۍ په نوم باندې دغه جوړ کړي نو هغه سره بالکل ډیلینګ مه کوئ.